معلومو چې زموږ جسم څونه انرژي اخلي، څونه انرژي پرېږدي، د کاربوهایډریټ څخه څونه انرژي راباسي، د کاربوهایډریټ کم دغه چې دی په ګلوکوز څونه ماتي، څونه نه ماتي، او دا چې دی د پی ایچ معلومېدو دپاره کېږي، کوم چې تیزابي مواد چې دي هغه معلومېدو دپاره، او دا معلوموي چې زموږ جسم کې اکسیجن څونه دی څونه نشته. السلام علیکم، څنګه ښه جوړ یاست؟ کړاست په خیر ښه خدای جوړ یاست. په خپل نظر ځای کوم که کوم غږونه دغه دپاره به بخښه ډېره کوي سي دا دی چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو. سبجیکټ مو چې څخه لیکټیک اسید او یا لیکټیټ یې پلا د دې سر خلاصول د مخه څخه پلا په لیکټیټ باندې به زه د لیکټیټ تعریف درته وایم، بیا به زو لیکټیک اسید باندې. سبجیکټ ټول لیکټیک اسید د خالي لیکټیټ چې دی یو کوچنی تعریف درشم سي. لیکټیټ از د کنجوګیټ بیس اف د لیکټیک اسیدز. لیکټیټ د لیکټیک اسید ګډولو اساس دی. ان دی وایي چې دا کم لیکټیټ چې دی دا کم لیکټیک اسید چې دی د دې یو بنیاد دی، د دې یو بیس دی، د دې کم ګډول چې دی هغه کم کیمیکل چې سره ګډېږي د سره ګډېږي سي. راځئ چې اوس پر سبجیکټ خبرې وکړو. سبجیکټ د چې سره خاطر لیکټیک اسید دی. لیکټیک اسید یو خبر لبل په یاد وساته بیا وضو سبجیکټ رسیده. سوډیم لیکټیک چې دی هغه دغه موډ چې دی مالګه لري، سلټي دی، او لیکټیک اسید چې دی هغه اسید بیس دی، یعنی موډ چې دی اسید دی. راځئ چې مخته ځو. Lactic acid is a chemical your body produce when your cells break down carbohydrate for energy. نو دی سوای دا کم لیکټیک اسید چې دی دا یو کیمیکل دی، یو کیمیاوي مواد دی. دا هغه وخت جوړیږي یا هغه وخت زموږ جسم جوړوي چې زموږ دا کم حجرې چې دی هغه کله چې انرژي ته ضرورت پیدا کړي، انرژي چې غواړي، نو کله د کاربوهایډریټ چې دی کله په انرژي ماتوي، نو هغه وخت دا پروډکټ و جسم ته راسي، یعنی دا کم مواد چې دی یا دا چې دی دا جسم ته یا په دا حجرو کې راسي سیده. ادي چې مخته ځو. لیکټیک اسید فارمیشنز ډیورینګ لو اکسیجن O2. یعنی دی وایي چې دا کله د اکسیجن چوړي، یعنی دا کله چې کښته روان یې نو دی جوړ شي، دا لیکټیک اسید جوړ شي، نو هغه وخت حالات کې دا جوړ شي سیده. یو بله خبره ورساته، زموږ جسم ته دی ټوله انرژي چې ده هغه کاربوهایډریټ څخه اخیسته کېږي، کاربوهایډریټ څخه شوګر اخیسته کېږي، بیا هغه شوګر بیا موږ ته په جسم انرژي په طاقت باندې بدلېږي سیده. راځئ اوس ګورو چې دی وایي چې دا کم حجرې چې دي د هغو څخه راځي او کمې حجرې دا تولیدوي سیده. مسل سیلز اینډ ریډ بلډ سیلز میک د موست لیکټیک اسیدز. دی وایي چې دا چې دي دا کم مسلز کم حجرې چې دي، یعنی کم نساجونه چې دي، دا کم چې دی کم زموږ جسم د لاسونو چې دي د لاسو کم نساجونه چې دي پاړ چې موږ ته سوتای د هغه حجرې دا ډېر باسي، او سره وینه چې د هغه دا زیات جوړوي، یعنی زیات تولیدوي سي. بټ اټ کین کم فرام اني ټیشو ان یور باډي. دی وایي چې دا د نور عضلات څخه هم راځي، یعنی نور ټیشو نور عضلات څخه دا هم راځي، زیات کېږي سي. اوس دا ټیسټ موږ کوو د څه مقصد دپاره، په دې خو سر خلاص شو دی جوړېدل د دې کم ترتیب چې سره څنګه راځي، دا موږ کوو د چې دپاره موږ معلومو ټو ډایګنوز لیکټیک اسیډو اسید. نو د موږ دا معلومو چې کم یو رقم ناجوړي د هغه ته ویل کېږي لیکټیک اسیډو سیز په نامه باندې، یا د تیزاب معلومات وکړو چې زموږ په جسم کې کم تیزاب پی ایچ چې دی دا څونه دی، یا هغه معلومو چې زموږ په جسم کې اکسیجن څونه دی، کم چې هایپوکسي ورته وایي داسې یو کنډیشن دی، دا هم پکې معلومو. هغه د مخ ته زه سر د خلاصوم چې دا په کوم حالات کې پورته کېږي سي. نو د اکسیجن د کښته کېدل علامات هم پکې معلومو او لوړېدل علامات هم پکې معلومو سي. راځئ چې مخ ته ځو په کومې ناجوړیان کې دا پورته کېږي سي. د دې کنډیشن یعنی په کومې ناجوړیان کې دا پورته کېږي او په کومې ناجوړیان کې دا کښته کېږي سي. اوس به یې پورته کنډیشن درته وایم، بیا به کښته ځو سي. ډایبیټیک کیټو اسیډوسیډ ورته وایي. دا داسې حالات دي، یعنی اسیډوسیس داسې حالات دي چې په دې کې کم انسولین چې دی هغه حجرې ته اجازه نور کړي چې دا کاربوهایډریټ یا شوګر چې دی یا دا کم شوګر چې دی چې دا په انرژي بدل کړي، یا دونه انسولین نه وي چې هغه اجازت ورکړي چې د کم انرژي چې ده دا په دا کم سیل چې دی، یعنی کمې حجرې چې دي دا شوګر واخلي په انرژي بدل کړي، یا یې حجرو ته پرېږدي، یا د حجرې سره وباسي، یا یې جوړ کړي. نو داسې حالات ته ویل کېږي دا ډایبیټیک کیټو اسیډوسیس چې کوم دی هغه داسې حالات ته ویل کېږي. هارټ فیلر یعنی زړه چې کار پرېږدي د هغه د وجې پورته کېږي. اینې کې چې کوم مسله یعنی لیور ډیزیز وي، ولې دا چې دی دا کم لیکټیک اسید چې دی دا اینه صفا کوي، نو په دې وجه کې په اینه کې کم مسله وي د هغه د وجې هم دا پورته کېږي سي. لنګ ډیزیز کې یعنی کم چې سینې کومه مسله وي، شړې چې ورته وایي په هغه کې چې کوم مسله وي د هغه د وجې هم پورته کېږي. سپسیز. نو سپسیز چې دی دا بیا داسې یو حالات دی چې زموږ په جسم کې چې کله یو
انفیکشن ننوځي یا یو کوم بیکټیریا یا کله داسې یو میکروب ننوځي نو د یو دم اجل پر ښکاره کړي یعنې ریسپونس یو دم پر ښکاره کړي یا داسې ریسپونس ښکاره کړي خطرناک ریسپونس ښکاره کړي یعنې یو دم داسې اجل ځان پر راولاړ کړي سیده نو هغه دا د ګوره په پوستکي کې وینې د پوستکي داسې سره 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 چې دا رقم علامات دی پیدا کړي هایپوکسي چې ده دا د اکسیجن لو لیول ته وایي چې هغه زموږ په کوم نسجونو کې چې اکسیجن کم وي یعنی لو اکسیجن زموږ په جسم کې اکسیجن هایپوکسي چې دی دا په دوه قسم باندې تقسیم شوی دی یو لوکلایز دی یو جنرلایز دی جنرلایز چې دی هغه چې راشي موږ ته نو هغه زموږ جسم مکمل د زموږ کوم حجرې چې دي نساجونه دې ته اکسیجن نه ورسېږي هغه شاک ته ولاړ شي دا جسم داسې جام سي یا تک شین سي ګره جسم نو د مړ کېدو چانسز د دې سره زیات وي یا په دې کې مړ سي ګرځي سیده موږ وایي جسم یې شین اوښتی هغلته جسم ته اکسیجن نه رسي لوکلایزیټ چې دی دا بیا داسې حالات دی دا هم په دوو باندې اوښتی لیمف آیسوچیمیا ورته وایي او مینسټین نیک آیسوچوما ورته وایي دا بیا داسې حالات دي ګوره یو لاس ګوت دا ځایونه شین سوي په هغه علاقه کې اکسیجن نه نو هغه حالات کې هم دا ښکته کېږي ویم پورته کېږي سیده په دا حالات کې دا پورته کېږي او دا دغه کېږي او د دې ټیسټ چې دی نور کوم داسې خاص مشکلات نشته سیده دا موږ د دې دپاره هم کوو دا ټیسټ چې دی د لیکټیک اسید موږ د دې لپاره هم معلوموو چې زموږ جسم څونه انرژي اخلي څونه انرژي پرېږدي د کاربوهایډریټ څخه څونه انرژي راباسي د کاربوهایډریټ کم دغه چې دی په ګلوکوز څونه ماتوي څونه نه ماتوي او دا چې دی د پی ایچ معلومېدو دپاره کېږي کوم چې تیزابي مواد چې دی هغه معلومېدو دپاره او دا معلوموو چې زموږ جسم کې اکسیجن څونه دی څونه نشته سیده نور داسې خاص مشکلات په دې کې نشته او نارمل رینج چې دی هغه به زه درته وایم ګوره دا د دې نارمل رینج داسې یو عادت لري دا کوم لیکټیک اسید چې دی نو دا که د رګ څه واخلي کوم چې ارټري رګ ورته وایي د هغه نارمل رینج بله کم دی او که د وینس څه واخلي د هغه نارمل رینج بله کم دی سیده نو وین چې دی ارټري چې دی غټي رګ ورته وایي د وین چې دی کوچني رګ ورته وایي زه د پاک سکیم سره د خلاصوم سیده نو ارټریل نارمل رینج چې دی هغه د 300 بیا در 1 ملي ګرام پر ډیسي لیټر په نارمل رینج دی په دې زه اوس تا د خلاصوم چې دلته اوس لږ کم ورکوي سیده کوم چې ته د ارټري څه واخلې ارټري مطلب دلته چې کم غټ غټ رګونه دي یا د دغه ځای چې ته وباسې دا کم یا د دلته دا کم غټ رګونه چې دا او وین چې دی وین چې کم د دغه ځای څه وباسې د دا ځای څه هغه ته سیده نو هغه د 590 بیا در 20 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پر نارمل رینج دی سیده اوس دلته د سره د خلاصوم مثال دا یو ارټري وین دی صحیح ده یعنې ارټري وین چې کوم چې ارټري رګ ورته وایي هغه دی نو په هغه کې اکسیجن یا نیوټرینس و دا شیان دي صحیح ده نو هغه څه چم وکړي دلته سیلز ته دا ورکړي سیل ته چې کوم دغه ورکړي نو زه سیل څه چې بیا کله ووځي هغه کاربن ډای اکساید ویسټ و دا شیان سره ځای شي نو هغه بیا چیرې ځي دا ویسټ وین ته راځي صحیح ده ارټري سره راغله وین ته نو په دې وجه په وین کې چې دا هغه ډېر بل شی ورسره یې دا لیکټیک اسید چې دی کله په د وین کې ډېر نو په دې وجه باندې خلک چې دی هغه د ارټري د خوښوي چې ارټري باندې وینه واخلو هغه صحیح ده د ارټري وینه چې دا هغه به هم دلته د ښکاره کوم چې څنګه اخیسته کېږي لیکټیک اسید چې دی دا پر دوه قسم دی یو ال لیکټیک ورته وایي یو ډي لیکټیک ورته وایي ال چې دی هغه فیزیولوژیکل چې دی ژر ماتېږي او ژر پر جسم څخه وځي یعنې د سیل څخه ژر ماتېږي او ډي چې دی هغه فیزیولوژیکل چې دی هغه نن فیزیولوژیکل دی یعنې هغه په فزیکل طور باندې نه ماتېږي فزیکل یا فیزیولوژیکل مطلب دا دی چې تګ متګ یا حرکت کول صحیح ده نو هغه نن فیزیولوژیکل چې دی هغه چې دی لږ وخت اخلي صحیح ده او بل په ماتېدو کې لږ وخت اخلي صحیح ده نو د دې ټیسټ به سړی څنګه کوي د دې ټیسټ به ته داسې کوې ځینې کوچني ګلوکومیټر راغلی دی په دا ګوته باندې پرېک درکړې هغه د دې خپل داسې کوچني دا وګوره لیکټیک اسید میټر په نامه باندې دي دا ژر ژر مات چې په دا ګوته باندې پرېک وکړې دی تا ته ټیسټ په هغه دغه کې درشي ځینې داسې دي چې د مین ارټري څخه وینه بلډ اخلي صحیح ده دا سرنج وینه دلته په دا ځای کې ورجګي وینه ځینې اخلي صحیح ده په دا رقم سمپل اخیسته کېږي او ځینې چې دي هغه بیا ډایرکټ د رګ څخه وینه اخلي هغه به تا سره هایپرین ټیوب در سره یي صحیح ده هایپرین سمپل پارچې کې چې تا راخله هایپرین په پکښې کې وي په هغه کې صحیح ده او مشینان چې دی دا په ډېرو قسم مشینانو باندې په نوره کې هم کېږي چې نوم یې پکښې کېږي صحیح ده او یو جمله په اخر کې درته وایم که د زده کول هم صحیح ده که نه زده کول هم صحیح ده په دې کې دا کوم داسې کنفیوژن والا دغه نشته پکښې کې صحیح ده ځینې کاربوهایډریټ چې دی هغه په دغه کې
کاربوهایډریټ باید تاسو معلوم چې شي سیده دا انرژي ده دا شوګر دی سیده نو دا ځینې کاربوهایډریټ بیا د کنورټیږي د شوګر په دغه باندې سیده د ګلوکوز په دغه باندې اوړي سیده کوم رغونو دغه لپاره بخښه کوي سیده نو بیا دا ګلوکوز را اوړي په د یو ویټ په نامه باندې سیده په دې باندې اوړي سیده نو دا شی ماته خالي په یاد وساته دلته ځینې حجرې چې دی هغه سیلولر ریسپیریشن ورته وایي نو د دې مطلب دا دی چې کوم ځینې حجرې چې دی هغه اکسیجن اخلي سیده هغه هلته ساه اخلي اکسیجن کې انرژي ته ضرورت لري سیده نو هغه انرژي والا چې دی یعنې ساه چې اخلي اکسیجن والا هغه ته ایروبیک وایي کېږي هر ژوندی شی هر موجودات هر شی چې وي چې هغه اکسیجن اخلي هغه ته ایروبیک وایي سیده چې اکسیجن اخلي هغه ته انیروبیک وایي سیده نو ایروبیک والا دا فارمولا ده سیده CTA اور ATP پلس CO2 پلس H2O یعنی اوبه مو اخلي په دې کاربن ډای اکساید هم پکښې کې دی د ATP چې دا انرژي ده سیده نو انیروبیک چې دی انیروبیک چې اکسیجن نه اخلي هغه پروټي هغه چې دی NADH دی پلس چې دی H دی دا بیا لیکټیټ جوړیږي پلس NDH دی راځي سیده نو ما دا خبره په دې درته وکړه چې زه اوس هلته مخته که ما ایروبیک او انیروبیک ووایي تاته باید در معلوم وي چې ایروبیک چې دی اکسیجن اخیستل دی او انیروبیک چې دی هغه اکسیجن نه اخیستل دی سیده نو دلته چې دی اوس هغه حجره ګوره اول وارې حجرو کې چې یې اکسیجن یې لیکټیک اسید نه یې سیده نو په دا وجه باندې په جسم هم درد نه کوي او دا کوم جسم چې دی دا پوست یې نرم وي کوم چې مسلز یې ټوله نرم وي نو چې ته کله دغه شروع کړې جیم نو د هغه بعده نو څه چم وسي د دا ځای چې د حجرو څخه اکسیجن ووتی انرژي باندې سم شو هغه انیروبیک ولا انیروبیک نو دا لیکټیک اسید ته واوړي نو لیکټیک اسید په دې ته واوړي چې په جسم کې اکسیجن نه وي او حجرې ته اکسیجن نه رسیږي نو یا هغه اکسیجن چې ډېر استعمال شي او حجرې سختې شي سیده نو په دا وجه باندې جسم ته نه انرژي سم رسیږي کوم دا حجرې چې انرژي نه رسیږي نو هغه په دا علامات کې چې کوم زموږ مسلز یعنی کوم عضلات چې هغه سخت نو دغه وجه سخت په دې وجه سخت چې هلته زموږ په جسم کې اکسیجن چې موږ کله ورکاډ وکړو اکسیجن وکړو هغه دغه جسم ته حرارت ډېر ورکړو نو هغه بیا څه چم وسي اکسیجن ځینې ووځي هغه الکتریک دغه په بدل کې الکتریک اسید زیات جوړ شي ATP چې دغه دونه نه وي پکښې کې نو په دا وجه بیا مسل سخت شي